اللہ پاک فرمائے قل اوایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کان عدو لجبریل سوکم چی دشمن وی دی جبریل علیہ السلام لدی جزا بحذفی فهو هالکن دا کس تبادے دا فإنه نزله دا دلیل دا جزا مقدر دا پارا سوکم چی دشمنی دی جبریل علیہ السلام دا تبادے زکا تبادے فإنه نزله بشک دا جبریل علیہ السلام چی دے نازل کرے دے قرآن کریم لرا علا قلب کاستا پشغ مبارک باندی بإذن اللہ پا حکم دا اللہ پاک سرا حال کون دی قرآن کریم کے مصدقا چه دا تصدیق کون کے دی لما بین یدیه دا کتابونو چه دی نمخ کی نازل شویری و هدن و سراسر ہدایت تے و بشرا و زیر دی للمؤمنین دا مومنانو دا پارا اللہ پاک فرمائی من کان عدوا للہ سوکم چی دشمنی دا اللہ پاک و ملائکتی و دا اللہ پاک دا ملائکو خصوصا درست رازی و ملائکتی و دا اللہ پاک دا ملائکو و رسولی و دا اللہ پاک دا پیغمبرانو و ملائکو کو خصوصا و جبریل و میکال دی جبرائیل علیہ السلام و دی میکائیل علیہ السلام دی جزابم حذفی خواہ سوک چی دشمنی دا دی کسانو فإنه کافر بشک دا کافر دے و فإن اللہ عدو للکافرین بشک اللہ پاک دشمن دے دا کافرانو اللہ پاک فرمائی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ بے منگا نازل کری دی تاتا اے نبی پاک علیہ السلام آیات بینات دس آیتونا چی دا خکار مضمون والا دی بینات خکار مضمون والا وما یکفرو بها انکار نکی دی آیتون دا قرآن کریمنا الا الفاسقون مگر لوئنا فرمانا چی پچا کی فسق اعتقادی وی او کلما عاہدو دے عبارت کی تقدیر دے مانا اکفرو بالآیات آیادوی انکار کی دا اللہ پاک دا آیتونونا یو خامی خدا شوا دوی مدادا وکلما عاہدو عہدا ہر واری چو دوی لوزو کی یو لوز نبذہو فریق منهم ما توی اغیل را یو ڈل دوینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر دوی ایمان روڑی لپاک فرمائی ولما جاءهم رسول ہر کل چراغ دویتا دی یہودو رسول یو عظیم پیغمبر بنا پراجہ قول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ دا طرف دا اللہ پاک نا دسی رسول مصدق لما معاهم چی تصدیق کون کیو اور تصدیق کون کی دے لما معاهم دا کتابون چی دوی سر دی نبذ فریق من الذین اوتوا الكتابا او غرزولو یوی ڈلی دا آغا کسانو چاگوی تا کتاب ورکرش وی یعنی تورات چی شئی غرزولو کتاب اللہ کتاب دا اللہ پاکی دا تورات غرزولو ورا ظهوریم شاعت دا شاگانو خلونا یعنی عملی پی پری خود شاعتی غرزولو مانا عملی پی پری خود کاننہم لا یعلمون گویا کی دوی نپوئی گی چدا دا اللہ کتاب دے پاک فرمائی واتبعو ما تتلو الشیاطینو تابیداری اکڑلا دی یہودو ما دہا غص تتلو الشیاطین چولو سلو شیطانانو علا ملک سلیمان فزمانہ دا بادشاہت دا سلیمان علیہ السلام کی اللہ پاک فرمائی وما کفر سلیمانو کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کرے یعلمون الناس السحر خودلو بے خلق تسحر وما انزل دا ما موصولة دا عطف تے پا ما تتلو بامی دو واتبعو دلاندی شوخا تی دو واتبعو دلاندی کا واتبعو دی یهود تابیداری وکرلا ما دا حغ السحر انزل على الملکین چاگا نازل شویو پا دو ملائکو بانی بی بابل پا بابل خار کی چاگا یو حاروت و بالماروت وما يعلمان من احد نبو خودلو دیدوارو ملائکو السحر من احد ہچاتا حتی یقولا تردی پوری چی دیدوارو ملائکو بورتویل چی انما نحن فتنتن بشک من فتنیو مانا امتحانیو فلا تکفر لہذا تکفر مکوا پکولو دا سحر سرا فیتعلمون منهما ازدکولو با دیدوارو ملائکو فیتعلمون ازدکولو با دی خلقو دی یهودو منهم آده دی دوارو ملائکو نما آغا سحر یفرقون بی چی دوی بجدائی راوستل پاغی سر بین المرء و زوجهی ما بین دی سڑی و دی خزی داغی کی اللہ پاک فرمائی وما هم بدوارین بیهی نو دوی
بدوارین ضرر رسول کی به په دې سحر سره من احد نه چاته الا باذن الله مگر په اجازه د الله پاک سره ويتعلمون از دکول بدی يهود ما يضرهم اغسر چروي ته ضرر رسول ولا ينفعهم ودوت بين فن رسول الله پاک فرمایي ولقد علموا بشکا دوی ته معلوماتو لمن اشتراو خامخا چا چې غوره کړلو سحر لره سحر اختیار ک مالو فی الاخرته من خلاق نبوی د داسې کس لپاره په آخرت کې برخه د ثواب ولا بیس ما شروا به انفسهم خامخا بد دی هغه شی چې دوی تبا کړل په سره خپل ځانونه کوپر اختیار ک الله پاک فرمایي لو کانوا یعلمون کچرته دوی پوی دی جزای حذف ما فعلوا هذا الفعل دوی به کار نه وکړي یعنی نه پویږي په ناکاروالي د خرج کولو د عمرونو د مالونو په مزیر علمونو کې پویږي نه جاهلان اخیری آیات الله پاک فرمایي ولو انهم امنوا کچرته د يهودو صحیح ایمان راوړې وي وتقوا تقوا اختیار کړې وي ځان ساتلې وي د شرک او د سحر نه نو د دې جزاء حذف ته کدا کار کړی وی لوثیبو خامغا دوی ته باندې کبد ورکړی شوی وي الله پاک فرمایي لمثوبه من عند الله خیر خامغا نه کبد د الله پاک د طرف نه دا سراسر خیر دی لو کانوا یعلمون دې جزاء به حذف لو کانوا یعلمون کچیر ته دوی پوی دی کچیر ته دوی پوی دی چې دغه وحی سراسر خیر دی نو لما اثروه علیه دوی با سحر غره کړي نه وي په وحی د الله په کتاب باندې خدا جاهلان